ټول جنجال چې د په زیرستندو کې ده واقعا طبعا ځکه چې جلکیانو سره ګرځي، ولې جنۍ سره ګرځي، ولې سګرټ وایي، ولې شراب خوري، اشتباه ما کړې وي، ولې تجربه مې کړې ده. ښه نور دې نه پازابوم. اوس اکثره د افغانان چې راځي که دوی دپاره یو پیغام ورکړي د نوي مسافر دپاره، ځکه چې کله دوی دلته راشي د ژوند سره لوبه وکړي، یعنې په دې سختو لارو باندې دلته راشي او دلته راورسېږي، د دې نه بعد بیا دوی کار نه کوي، مکتب ته نه ځي، په لوچکۍ باندې سر یې اخوا دې خوا ته ناک ګرځېږي. که دوی دپاره کوم پیغام ورکوي چې تا خو ماشاءالله دا د تجربه دې شوي په دې دومره وخت کې؟ زما خاص پیغام هغو دوستانو ته ده چې په برلین کې کار کوي، هغه که هم کار کوم ولایت مشکل نشته د آلمان، نو کار کوي، زحمت باسي، درس وایي، آفرین دې وي ورته. او هغه ملګري چې ټول جنجال چې د په زیرستندو کې ده واقعا طبعا ځکه چې جلکیانو سره ګرځي خپل ژوند تباه کوي، آینده خرابوي. نو دلته خو آلمان ده، ازادي د څوک چاته نه وایي چې ولې جنۍ سره ګرځي، ولې سګرټ وایي، ولې شراب خوري. نو باید خپله فکر وکړي، خپل فامیل ته، خپل دوستانو ته نو کار وکړي، زحمت وباسئ، خپل آینده هم جوړه کړئ. زما خاص پیغام نور څه نه ده. زه خپل هم شاید مشکل ولرم یا هم کوم اشتباه ما کړې وي، ولې تجربه مې کړې ده چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، درس وایي چې یو ښه آینده ولري. که درس ونه وایي، کار ونه کړي، تا سره څوک کومک نه کوي. که هغه ته هر څه شی کوي څوک در باندې کار نه لري، ولې چې درس ووایي، کار وکړي، خپل فکر دې په کار واچوي، نو انشاءالله چې یوه ښه آینده به ولري ټول. یو بله پوښتنه هم درنه کوم په اخره کې، تا مخکې ویلې چې د زیرستندان اکثره له جنکیانو سره ګرځي، غټان هم ګرځي که نه فقط زیرستندان دي؟ طبعا زیرستندان په دې ګرځي چې په مکتبونو کې ورسره جنکۍ ورسره اشنا کېږي، ورسره ګرځي. نو دا زه د خپل شخصي نظر نه وایم. که هغه لایفونه دي ټیک ټاک کې، که هر څه دي، ما زیاتره وخت لیدلی دي په مکتبو کې جنکیانې ځي، دوی خو آزاده دي، دوی ته خو یعنې اګال ده، مهمه نه ده. نو زموږ دپاره ښه نه ده. نو زما هغو ملګرو ته پیغام ده د خپل د ورور په صفت چې مه کوئ، درس ووایئ، کار وکئ، چې یوه ښه آینده ولرئ، چې هغه مور پلار مو درباندې افتخار وکړي. نو د مور پلار لپاره یو ښه زوی اوسئ، نه چې خدای نخواسته سبا مور پلار فامیل حتی هغه خپل ملګري درنه خفه اوسېږي. نو دا زما پیغام. ډېره زیاته مننه، ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې. باید موږ او تاسو ټول باید دغسې له بدو کارونو، له بدو کړنو نه باید لاس واخلو. ډېره زیاته مننه قربان تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ. ډېره زیاته مننه.